د یو وخت خبره ده، په یو کلي کې یو ډېر غریب سړی اوسېده. د هغه سره یو خر و. همدا خر د ده د ژوند یوازینۍ مرسته وه. هره ورځ به هغه خر بازار ته د بار دپاره وړلو او د همده په بدل کې به یې لږې پیسې ګټلې. خو دا سړی ډېر ظالم و او ډېر بد اخلاقه و. هغه به خپل خر وهله او هیڅ رحم به یې پرې نه کوه. هغه به ویل ته یوازې یو حیوان یې، ستا احساس څه ارزښت نه لري. خر به چوپ و خو د هغه سترګو کې به درد و. هغه به ډېر کار کوه خو بد سړي به بیا هم نه پرې رحم کوه. یوه ورځ سړی ډېر غوسه شو ځکه چې کار یې کم و. هغه خپله ټوله غوسه په خر وباسله او سخت یې ووهلو. یو حیوان هم درد احساسوي خو ظالم انسان دا نه ویني. له هغې ورځې وروستو خر کمزوری شو. هغه نور د پخوا په شان کار نه شو کولی، خو سړي بیا هم مجبورولو چې درانه بارونه یوسي. یو ورځ دوی په یو اوږده لاره روان وو. لمر ډېر ګرم و او لاره ډېره سخته وه. خر ورو ورو روان و خو ناڅاپه هغه ولوېده. سړي چیغه کړه پورته شه، کار لا پاتې دی. خو خر نور نه شو پورته کېدی. کله چې ظلم حد ته ورسېده نو کمزوري هم نور نشي زغملی. خر ساه ورکوله او لږ وروستو هغه مړ شو. سړی هلته ولاړ او حیران پاتې شو. هغه اوس پوه شو چې خپل تر ټولو لویه مرسته یې له لاسه ورکړه. هغه ژړل شروع کړل، ما څه وکړل، خو ډېر ناوخته شوی و. هغه کور ته تش لاس لاړه، نه کار پاتې شو، نه پیسې، نه مرسته. خلکو به ورته ویل تا خپله دا حال ځان ته جوړ کړه. ظلم که پر انسان وي یا حیوان، پایله یې همیشه بده وي. ورو ورو هغه سړی غریب نه بلکې بېوسه شو. هغه به هره ورځ د خپلې خر یاد کوه او پښیمانه به و. که ما لږ رحم کړی وی نن به یوازې نه وم. خو وخت بیرته نه راځي. یاد ولرئ، هر ژوندی موجوده درد احساسوي. ظلم هیڅکله بې سزا نه پاتې کېږي. رحم کول انسان لوی کوي. هغه څوک چې پر کمزورو رحم نه کوي یو وخت خپله هم بېوسه کېږي.